بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة كتيمو ورسلبا ولكي سورة موه دم ثابت ده إمام نسائي برواية كده أو خسي رواية الحمد لله داغين بعد الله أكبر الله أكبر بويا كي سبر فرجين كده سوين تكبير شو دويم بيا داغين بعد درود إبراهيمي هوه درود إبراهيمي ده تويوها يعني باي كيفم تانكينا لقى ده درود إبراهيمي سدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ديك الداء الفاز ندي ثابت وسلمت ورحمت وترحمت دا بك بيد زان نزياتيك ولدي درود إبراهيمي دا تجي فرض منزب آخرني قايدة كيني كان أو يا نفلي منزب آخرني قايدة كيني أكم درود شيء ومدك درود بوي دا غينا بعد الله أكبر دا دريم تكبير شو وز دعاء واحد دعاء كانوا مسألة روانا تفسيرا هر الدعاء شيء ثابتة دا قد تويلي شيء ثابت دعاء كانوا كي بتبديلين راولي او كدي ثابتنا على ويو دعاء كي نوم بكي سحرج نشتي ولي زي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث كي ویلي چي اخلصوا له في الدعاء دري مړي د پاره دعا ډیر په اخلاص سره غواړي لکه اوس سړی عربي باندې پويږي او لګیا دي یو دعای پکې وی چې یا الله ته وبخي او رحم وکي او آخرت ته سفر ہوتا آسان کیو دا قبر ہوتا رڼا کیو او هغه دعاء يعني دسی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ندي ثابت نو حرج پکې نشته ولې پکې حرج نشته دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وغواړه په اخلاص سره بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېرې دعاګانې را نقل دي بیا د صحابه کرامو نه ښه ډېرې را نقل دي او دغه شان د سلف صالحین نو که چېرته دا خبره تحديد کړی شوی وي چې صرف یوه دعا ده یا دوه دي نو بیا به د دې نه زیاتې نه ثابتې دي خیال دې مسلې ده او دا مسله انشاءالله تفصیلا د دعاګانو را روانه او دغې کې موږ د لوی خیر نه محروم وو صرف یوه دعا راته یاده ده اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم احييته منا ما احيا الاسلام وانت وفيته منا ما توفى ولا الايمان اللهم لا تحرمنا اجره دا بکی نه وي دا بکی نه وي دعا ته قضي پوره وکم چې د احسان سي وي دا هم نیمګړي اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده دا خو سره بکی نه وي زه په دې دعا اعتراض نه دعا خو صحیح ثابته ده خو همدقه یو راته یاده ده یو راته یاده په دې چې بس مولوي صاحب راته ټول عمر همدقه ویلي الته مسله دي مذهب 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 دا خبره ټول راتنګي شوی دي کچرته مسله دا وایي چې ورور د پیغمبر تابعداري پکار ده نو خيسته خيسته دعاګانې تاسو ووري پر روانو د رسولو کې مزیداری دعاګانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل دي د صحابه کرامو او په دې باب کې موږ چې کوم کتاب لیکلی دی رحیق الازهار فی الادعیه والاذکار الحمدلله په هغې کې ما د جنازې دعاګانو کې ډېرې دعاګانې بیان کړي دي سره د ترجمې نو که چېرته دغه کتاب هم را پیدا کو او دغه دعاګانې م یادې کړې لوی خیر به درته الله نصیب کړي سره د ترجمې لاندې د هرې دعا سره ترجمه او الحمدلله د هرې دعا سند یا مرجع مصدر حکم دا ټول پکې هلته موجود دي نو د دې نه بعد دریم تکبیر نه بعد به څه وکړي دعا به وغواړي بیا الله اکبر څلورم تکبیر دی که څلور تکبیره کوې به په دې سلام ګرځي د سلام د ګرځولو دوه طریقې ثابتې دي د یوې په باره کې انتهایي مضبوط روایت راغلي دي او یو په یو روایت کې راغلی بعض علما یې صحیح کوي او بعضو ته کمزوري وي خو که څوک په عملو کې څه حرج پکې نشتي یو طریقه دا ده الله اکبر السلام علیکم ورحمة الله دا په ډېرو حدیثونو کې راغلي دي
او خو په صحیح سند باندې روایتونو کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طرف ته سلام ګرځول دا دوه علم ثابت دی او بعض علماو ته صحیح وایي نو که چېرته څوک دوو طرفونو ته سلام وګرځوي نو څه حرج پکې نشته دواړه جایز دي که یو طرف ته سلام ګرځي او که دواړو طرفونو ته سلام ګرځي دا د جنازې د منځه طریقه وه